بسترو کې کارول کیږي او هم ترې د ملاشید په نوم شین رنګ جوړیږي. په 100 ګرامه وچو بادامو کې لاندې مواد موندل کېدای شي: اوبه 4.2 ګرامه، انرژي 598 کالوري، پروټین 18.6 ګرامه، اشباغ نشوي غوړ 450.2 ګرامه، نشایسته 19.5 ګرامه، کلسیم 350 میلی ګرامه، فاسفورس 500 میلی ګرامه، اوسپنه 4.2 ګرامه، پوتاشیم 200 میلی ګرامه، ویټامین بی 1 0.15 میلی ګرامه، ویټامین بی 2 0.92 میلی ګرامه، ویټامین بی 3 3.53 میلی ګرامه. طبي ځانګړتیاوې: اول، د بادامو غوړي نه خرابېږي او د ماشومانو لپاره ډېر ګټور دي. دوم، بادام سینه نرموي. دریم، د بادامو شیره د ټوخي، ناراحتۍ او ستوني لپاره ډېر ګټوره ده. څلورم، بادام د معدې، کولمو، مثانې او اسهال د ټپونو لپاره ډېر ګټور دي. بادام معده قوي کوي. پنځم، بادام معده قوي کوي. شپږم، بادام چې وړه شي او له شاتو سره ګډ شي د بډوډو یعنی پښتورګو د درد او ټوخي لپاره ګټور دي. اووم، بادام اورۍ او غاښونه قوي کوي. اتم، بادام د خولې د وچوالي لپاره هم ګټور دي. نهم، د بادامو غوټۍ د ماشومانو د اسهال لپاره ګټوره ده. لسم، د بادامو غوړي خوب راوستونکي دي او بې خوبي له منځه وړي. یولسم، د دې لپاره چې سینه مو نرمه شي او ټوخی مو ورک شي د بادامو غوړي دې له شیدو سره ګډ شي او ودې وڅښل شي. یولسم، د دې لپاره چې سینه نرمه شي او ټوخی مو ورک شي د بادامو غوړي دې له شیدو سره ګډ شي او ودې وڅښل شي. دولسم، که د بادامو غوړي له ګرمو اوبو سره ګډ شي د اسهال لپاره ګټور دي او هم کولی شي چې د بډوډو یعنی پښتورګو تیږه له منځه یوسي او تشې میتیازې اسانه کړي. دیارلسم، که چیرې مو د ملا مورې ناستې وي او یا مو هم ملا درد کوي د تسکین لپاره د بادامو غوړ ډیره ګټه لري. څوارلسم، د بادامو تازه پاڼې د چینجیو ضد دي. پنځلسم، د بادامو وچې شوې پاڼې قبض کوونکی خاصیت لري او اسهال له منځه وړي. شپاړسم، د بادامو غوړي نرم کوونکی خاصیت لري. شپاړسم، د بادامو غوړي نرم کوونکی خاصیت لري. له دې امله ډېری په ملحمو او کریمونو کې کارول کېږي. ولسم، د سینې د ناروغۍ لپاره کېدای شي د خوږو بادامو غوړي، شات او د هګۍ ژیړ سره یو ځای کړئ ترڅو د خمیرې په توګه پای پیدا کړي. وروسته ورسره د ختمي ګل اضافه کړئ او هر 3 ساعته وروسته د چای یوه قاشوغه وخورئ. اتلسم، د هغو ماشومانو لپاره چې پر بدن یې سرې دانې وي د بادامو پر تیلو یې د ټول ځان غوړونه ډېره ګټوره وي. 19، د بادامو غوړي د پوستکي د وچېدا او یا سوي پوستکي لپاره ډیره ګټه لري. 20، د ترخو بادامو ځانګړنې: د دې لپاره چې ترخه بادام د سیانهدریک اسید لري په خوړو کې باید پام او دقت وشي او پکې افراط ونه شي. اول، ترخه بادام واړه کړئ او له سرکې سره یې ګډ کړئ. د سر درد لپاره ډیر ښه درمل دي او هم د سترګو شاوخوا پرې غوړولی شي او د سترګو دید زیاتوي. دویم، د ترخو بادامو خوراک د ټوخي او نفس تنګي یعنی سلنډۍ لپاره ګټور دي. دریم، ترخه بادام له شاتو سره یو ځای وخورئ ځکه چې د بډوډو یعنی پښتورګو د صفایي لپاره ډیره ګټه لري. څلورم، د بډوډو یا پښتورګو د درد لپاره بادام له نشایسته او نعناع سره یو ځای وخورئ. پنځم، ترخه بادام له شاتو سره یو ځای د قولنجو لپاره ډیر ګټور دي. شپږم، د پښتورګو د تیږې له منځه وړلو لپاره ترخه بادام د انګورو له شیرې سره ګډ کړئ او ویې خورئ. اووم، د دې لپاره چې له پوستکي څخه مو لکې لرې شي د ترخو بادامو وړه یا میده شوي بادام له سرکې سره ګډ کړئ او په ملحمو یې پوستکی غوړ کړئ. اتم، د بادامو د ونې ریښه ترخه وي او د دردونو لپاره ډیره ګټه لري. نهم، د ترخو بادامو خوراک د کولمو د چینجي لپاره ډیره ګټه لري. لسم، په غوږونو کې د ځینې غږونو لپاره یو څاڅکی د تریخ بادام غوړي په غوږ کې وڅڅوئ. 11، په ترخو بادامو د بدن غوړول د بدن ګونځې له منځه وړي. 12، د ترخو بادامو تیل د سړو له امله په لاس او پښو کې را پیدا شوي چاودې له منځه وړی شي. 13،
د ترخو بادامو تیل د لاسو او پښو د بدبوی د له منځه وړلو لپاره ګټور دي. 14 د ترخو بادامو تیل د تورې ټوخلي لپاره ډیر ګټور دي. د کارولو لارې چارې: د بادامو تیل یا غوړي د دې لپاره چې دا تیل لاسته راوړئ، لومړی بادام پاک کړئ او وروسته یې وچ کړئ او واړه کړئ او د اوړو په څیر یې واړه کړئ. وروسته یې په داسې ځای کې کېږدئ چې فشار پرې راشي او غوړي ترې وځي. دې تیلو ته د لومړي فشار تیل وایي. د بادامو پاتې شوني یو ځل بیا تر حرارت لاندې کېږدئ او ځینې کیمیاوي تعاملونه ورکول کېږي چې یو ځل بیا پرې فشار راوړل کېږي او غوړي ترې لاسته راځي چې دې ته دوهم فشار وایي. د دې له امله چې د بادامو غوړي ډیر ګران دي نو ډیری پکې درغلي کوي او نور غوړي ورسره ګډوي او د بادامو د تیلو په نوم یې خرڅوي. د بادامو ګل: د بادامو ګل او غوټۍ ښکلی رنګ او بوی لري. د بادامو پوستکی تر جوشولو وروسته دې ولګول شي. تیارول یې داسې کیدای شي چې 50 ګرامه پوستکی دې په 1 لیتر اوبو کې واچول شي او څو دقیقې دې ویشل شي او وروسته یې صفا کړئ او مصرف کړئ. د بادام د ونې پاڼې دې هم د پوستکي په څیر 50 ګرامه پاڼې له 1 لیتر اوبو سره ګډې کړئ او ویشئ، بیا وروسته صافې کړئ. د بادامو مغز معمولا وچ او یا هم کله کله خام خوړل کېږي. د بادامو شیره: د بادامو شیره له خامو بادامونو څخه جوړیږي. لومړی باید د وړو په شان واړه شي، وروسته دې ورسره قند او یا هم بوره ګډه شي او له 1 لیتر اوبو سره دې ګډه شي چې د شیدو په څیر داسې شی ترې جوړیږي. بل ډول شیدې چې د ماشومانو لپاره ډیرې ګټورې دي او ان کېدای شي د مور د شیدو ځای ونیسي. هغه داسې چې 50 ګرامه بادام را واخلئ، په ګرمو اوبو کې خیشته کړئ تر څو پوستکی یې ترې واوړي. وروسته یې وړه کړئ. وروسته څه کم اوبه هم ور زیاتې کړئ او سره وښوروئ تر څو لکه خیشته شوي وړه داسې شي او اوبه پکې باید دومره وي لکه چې په شیدو کې وي. وروسته کېدای شي هغه د ململ له یوې ټوټې څخه تیر کړئ او بیا یې یو ماشوم ته ورکړئ. خو که هغه ټان یې وخوري بیا له ململ څخه تیرېدو ته یې اړتیا نشته. بله اسانه لاره یې همدا ده چې په برقي اله 50 ګرامه بادام او شات له اوبو سره ګډ کړئ او هغه په خپل زور سره حل کړئ. ضررونه یا زیانونه: بادام ډیر مغذي مواد دي، ډیره ښه غذا ده، خو د دې له امله چې درانه دي او په هضم کې سخت وي، په خوړلو کې باید افراط ونه شي او ورځنی مصرف هم باید له 10 څخه زیات نشي. بادام د کمزوري معدې لپاره هم ښه نه وي او څوک چې کمزوري معده لري ښه باید دا وي چې بادام له شکرې سره یا بورې سره یو ځای وخوري. البته ممیز هم ښه لاره کېدای شي، خو ډیر به ژوول کېږي چې ښه میده شي.